د اسراییل په وخت شاوخوا 6 بجې دي. د جنګي الوتکو یوه لړۍ د اوږد واټن لوړ دقت لرونکو توغندیو سره الوتنه پیلوي. د CIA او اسراییلي استخباراتو د معلوماتو له مخې د ایران د مشرتابه یوه مهمه برخه د تهران په یوه ودانیز کمپلیکس کې راټوله شوې ده. د دوی په منځ کې د هیواد ستر مذهبي مشر ایت الله علي خامنه هم شته. د الوتکو له پورته کېدو 2 ساعته او 15 دقیقې وروسته اسراییلي توغندي پر همدې کمپلیکس لګېږي. همداسې د اسراییلو او امریکا بریدونه پر ایران پیل شول. دا چې څنګه د هیواد مشر ووژل شو او وروسته څه پیښ شول. شهد شعیب گوارای شهادت را نوشیدم و به ملکوت اعلی. تر هغه وخت چې دا ویډیو خپرېږي کېدای شي نور نوي معلومات هم څرګند شوي وي. امریکا، اسراییل او ایران د اوږدې مودې کړکېچن تاریخ لري. تر 1990 کال پورې ایران یوه استبدادي باچاهي وه چې شاه محمود رضا پهلوي پرې واکمني کوله. هغه د امریکا له ملاتړ څخه برخمن و، خو کله چې د ایران اسلامي انقلاب کې د هغه رژیم نسکور شو، ایت الله روح الله خامني واک ته ورسېد او اسلامي جمهوریت یې جوړ کړ. هغه هوډ درلود چې ایران داسې هیواد کړي چې د اسلامي قانون له مخې اداره کیږي. خامني د پخواني شاه لویدیځ پلوه سیاست پرېښود. امریکا او د هغې نږدې متحد اسراییل ښکاره دښمنان اعلان کړل. په ځانګړي ډول د اسراییلو مخالفت د ایران لپاره یو سیاسي او ایډیالوژیک هدف وګرځېد. روح الله خامني په 1989 کال کې ومړ او وروسته یې زوی علي خامنه‌ای ونیو. هغه یو روحاني عالم و چې ډېر ژر د قدرت تر لوړو پوړونو ورسېد او د هیواد د مذهبي مشرتابه یو مهم شخصیت شو. د وخت په تېرېدو سره ایران، اسراییل او امریکا څو ځله په بېلابېلو شخړو کې ښکېل شول. پر ایران اقتصادي بندیزونه ولګېدل او ایران هم د سیمې هغو ډلو مالي ملاتړ کوه چې د اسراییلو ضد وي. په 2002 کال کې څرګنده شوه چې ایران په 2 پټو ځایونو کې یورانیم غني کوي. دا غني شوی یورانیم هم د اټومي بټیو لپاره کارېدلی شي او هم د اټومي وسلو لپاره. هغه اندېښنه چې امریکا او د هغې متحدینو له پخوا لرله. ایران بیا دا تور رد کړ چې ګواکې اټومي وسلې جوړوي. امریکا او اسراییلو څو هڅې وکړي چې د ایران اټومي پروګرام ودروي. په دې کې سایبري بریدونه، د مهمو ساینسپوهانو ترور او په ځانګړي ډول د امریکا لخوا ډیپلوماتیکي هڅې شاملې وې. په 2015 کال کې د باراک اوباما ادارې او د ایران حکومت د اټومي تړون موافقه وکړه. اوباما وویل دا یوه ښه ورځ ده ځکه یو ځل بیا موږ وینو چې قوي امریکایي ډیپلوماسي څه کولی شي. دا هغه اټومي تړون له مخې چې موږ زموږ متحدینو او شریکانو له ایران سره کړی، ایران به هیڅکله اټومي بم ته لاسرسی پیدا نه کړي. This is a good day because once again we're seeing what's possible with strong American diplomacy. Under the nuclear deal that we, our allies and partners, reached with Iran last year, Iran will not get its hands on a nuclear bomb. خو په 2013 کال کې ډونالډ ټرمپ له دې تړون څخه ووت. ټرمپ وویل حقیقت دا دی چې دا یو ډیر بد او یو اړخیز تړون و چې هیڅکله باید نه وای شوی. The fact is this was a horrible one-sided deal that should have never ever been made. له هغه وروسته اړیکې لا پسې ترینګلې شوې. په 2015 کال کې د نو خبرو اترو په منځ کې اسراییلو او امریکا پر ایران د هوایي بریدونو یوه لړۍ پیل کړه او بنکر بوسټر بمونه یې وکارول چې د ایران 3 اټومي مرکزونه سخت زیانمن شول. په همدې کال کې ایران له یوه ژور اقتصادي کړکېچ سره مخ شو. د هیواد پیسې سختې بې ارزښته شوې، د توکو بیې لوړې شوې او خلک ناراضه شول. د 2015 کال تر پایه پورې په ټول هیواد کې پراخ لاریونونه پیل شول. سوله ییزو مظاهرچیانو او تاوتریخوالي کوونکو دواړو د اسلامي جمهوریت د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. ټرمپ د ایران له خلکو نه د خپل حکومت پر ضد د پاڅون غوښتنه وکړه او ویل مرسته به زموږ له خوا نه در روانه وي. خو حکومت پر لاریونونو سخته ځپنه وکړه. انټرنیټ یې په ټول هیواد کې بند کړ او څو ورځې له ایران هیڅ مهم خبر نه ووت. په پای کې زرګونه کسان ووژل شول او شاوخوا 50,000 کسان ونیول شول. امریکا په سیمه کې خپل پوځیان زیات کړل او ټرمپ ایران ته بیا ګواښونه کول. د پنجشنبې په ورځ د فبرورۍ پر 26مه د دواړو هیوادونو ترمنځ په جنیوا کې یوه ډیپلوماتیکه هڅه روانه وه خو هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. د شنبې په ورځ د فبرورۍ پر 28مه شاوخوا د سهار 9:40 دقیقې
تهران د ایران پلازمېنه دا حکومتي کمپلیکس چې د حور څلور لارې ته نږدې موقعیت لري ویل کېږي چې دلته د ایران د ولسمشر دفترونه د ملي امنیت شورا او د ستر مذهبي مشر دفتر موقعیت لري. له 2015 کال راهیسې داسې ښکاري چې امریکا د دې په اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي وو چې آیت الله علي خامنه او د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک IRGC څنګه د فشار په حالت کې یو له بل سره اړیکه نیسي او تک راتګ کوي. ویل کېږي چې CIA د څو میاشتو راهیسې خامنه څارلی و. هغوی د هغه د اوسېدو ځایونه په نښه کړي وو او د هغه ورځني عادتونه یې څېړلي وو. دوی ډاډه وو چې هغه نن دلته موجود دی او دا معلومات هم ترلاسه شوي وو چې په همدې ځای کې د ایران د لوړپوړو چارواکو غونډه روانه ده. امریکا او اسراییل په اصل کې پلان درلود چې برید د شپې لخوا په تیاره کې ترسره کړي. ویل کېږي چې وروسته د برید وخت بدل کړ. دا فرصت دومره مهم و چې له لاسه ورکول مناسب نه ګڼل کېدل. ناڅاپه اسراییلي توغندي پر ودانۍ ولګېدل. د برید پر مهال د ملي امنیت څو لوړپوړي چارواکي په یوې ودانۍ کې موجود وو او ویل کېږي چې ستر مذهبي مشر خامنه په بله ودانۍ کې و. وروسته د سپوږمکۍ انځورونو وښودله چې ودانۍ ته سخت زیان اوښتی، تور لوګي پورته کېږي. د جیوکین لخوا تایید شوي ویډیوګانو کې هم ښیي چې د کمپلیکس په سیمه کې ډیر زیات لوګی خپور شوی. د راپورونو له مخې په برید کې دا کسان وژل شوي: علي حسیني خامنه د ایران ستر مذهبي مشر، سید عبدالرحیم موسوي د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز، علي شمخاني د ملي دفاع شورا مشر، محمد پاکپور د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک IRGC عمومي قومندان، عزیز نصرزاده د دفاع وزیر. د اسراییلي رسنیو له مخې د برید په لومړیو 10 ثانیو کې شاوخوا 10 لوړپوړي ایراني چارواکي وژل شول. دا عملیات په اسراییلو کې رورینګ لاین یا د غرنده زمري او په امریکا کې د اپیک فوري یا د لوی غوسې په نوم یاد شول. ویل کېږي چې دا عملیات له څو میاشتو راهیسې پلان شوي وو خو د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ژوندی پاتې شو. د ایران د سترې ملي امنیت شورا منشي علي لاریجاني ژمنه وکړه چې ایران به ځواب ورکړي او ډاډ یې ورکړ چې د حکومت چارې به دوام ولري. د حکومتي کمپلیکس برید د عملیاتو یوازې یوه برخه وه. وروسته اسراییل د ایران هوایي دفاعي سیستمونه په نښه کړل په ځانګړي ډول د تهران شاوخوا. په دریم پړاو کې اسراییلو شاوخوا 200 جنګي الوتکې واستولې او د خپل هیواد ځواک لویه برخه یې د ایران فضا ته دننه کړه. د راپورونو له مخې هدف دا و چې د ایران تر ټولو زیات توغندي ژر تر ژره له منځه یوسي. امریکا هم شاوخوا 10 دقیقې وروسته د ایران د مشرتابه له برید وروسته په عملیاتو کې شامل شوه. د نیویارک ټایمز په وینا د امریکا بریدونه زیاتره د ایران ختیځو سیمو ته متوجه وو، هغه ځایونه چې له اسراییلو ډیر لرې دي. امریکا همدارنګه د ایران سمندري ځواک په نښه کړ. ویل کېږي چې د امریکا جنګي بیړیو د توماهاوک کروز توغندي پر ایراني اهدافو وتوغول. د امریکا ځمکنیو ځواکونو هم د راکټي توپخانې سیستمونه وکارول. په تهران کې څو پوځي او د کمانډي مرکزونه د اسراییلو په هوایي بریدونو کې وویشتل شول. د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې هم د چاودنو راپورونه ورکړل شول. وروسته ډونالډ ټرمپ یوه ویډیو خپره کړه او په رسمي ډول د پوځي عملیاتو اعلان او د ایران له خلکو یې وغوښتل چې خپل حکومت په لاس کې واخلي. هغه ویل کله چې موږ خپل کار پای ته ورسوو خپل حکومت په خپله ونیسئ، دا به ستاسو وي. وروسته بنیامین نتنیاهو هم ورته اعلان وکړ: We are finished. Take over your government. It will be yours to take. نبتيح את נצח ישראל. خو د دې اعلانونو لږ وروسته یوه هوایي حمله د سرتیبه سیمې د نجونو پر ابتدایي ښوونځي شوې ده چې دا سیمه د ایران د هرمزګان ولایت د میناب ښار کې موقعیت لري. د ایران دولتي رسنیو او چارواکو وویل چې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي چې ډیری یې ښایي ماشومان دي. د نیویارک ټایمز راپور له مخې دا ښوونځی د ایران سمندري اډې ته نږدې و. د امریکا مرکزي کمانډې اعلان وکړ چې د دې برید په اړه به پلټنه وکړي. ایران وروسته د 4مې رښتینې ژمنې په نوم عملیات پیل کړل او د غچ اخیستنې بریدونه شروع شول. بې شمېره توغندي د منځني ختیځ په لسګونو ځایونو
وتوغول شول. یوازې پر اسراییلو تر 200 زیات توغندي وتوغول شول. د ایران د ملاتړ په توګه د یمن حوثي ځواکونو اعلان وکړ چې دوی به یو ځل بیا د سره سمندر په سمندري لارو برید پیل کړي. دې کار د 2015 کال د غزې اوربند وروسته هغه 3.5 میاشتې وقفه پای ته ورسوله چې مخکې رامنځته شوې وه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وویل چې د عراق د کردستان سیمې اربیل ته روان څو ډرونونه او توغندي شانټ کړل او کوم مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې. وروسته څو رسنیو راپور ورکړ چې د اربیل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې چاودنې شوې دي، هغه ځای چې امریکایي پوځیان پکې میشت دي. هماغه ماسپښین دوبۍ نړیوال هوایي ډګر د یوه ایراني ډرون له برید سره مخ شو. دغه ډرون د 3 ټرمینل سره ولګېد او د متحده عربي اماراتو هوایي حریم په عملی ډول وتړل شو. څو لوکس هوټلونه لکه برج العرب او فیرمونت د پام اور واخیست. خو لا هم روښانه نه ده چې دا اورونه د مستقیم برید لامل او که د شنډو شوو توغندیو د ټوټو له کبله رامنځته شوي دي. خو متحده عربي امارات یوازینی هیواد نه و چې د ایران لخوا په نښه شو. په بحرین کې د توغندیو او ډرون بریدونو د امریکا د سمندري ځواک د 5مې بیړۍ مرکز ته ورسېدل. ویډیوګانې ښیي چې یو ایراني شاهد ډرون ښیي د همدې اډې شاوخوا 20 دقیقې لرې یوې لوړې ودانۍ ته لګېدلی وي. په قطر کې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې پر هیواد یې 66 بالستیک توغندي توغول شوي دي. د توغندیو د پاتې شونو له امله لږ تر لږه 8 کسان ټپیان شوي دي. په سعودي عربستان کې د پرنس سلطان ایربیز پوځي اډه د بلاستیک توغندیو هدف وګرځېده. ویل کېږي چې دا توغندي په بریالیتوب سره شنډ شول. په اردن کې پوځ اعلان وکړ چې 49 ډرونونه او بلاستیک توغندي راوغورځول چې ښایي د امریکا لوی پوځي اډو ته روان وو. په کویټ کې ایراني ډرونونو د کویټ انټرنیشنل ایرپورټ د مسافرو 2 ټرمینلونه وویشتل. په سوریه کې د یوې ایراني توغندي د پاتې شونو له امله لږ تر لږه 4 ملکي وګړي ووژل شول او څو نور ټپیان شول. قطر او سعودي عربستان دواړو اعلان وکړ چې دوی د ځواب ورکولو حق خوندي ساتي. عرب لیگ د ایران بریدونه وغندل. د ایران له پراخو بریدونو وروسته د ناټو لوړپوړو قومندانانو اعلان وکړ چې په اروپا کې د دوی د توغندیو دفاعي سیستمونه او په ترکیه کې د خبرتیا او رادارونو په لوړ حالت کې دي. ځینو کارپوهانو خبرداري ورکړ چې ایران ښایي په اروپا او شمالي امریکا کې خپل پټ فعالان یا سلیپر سیلز فعال کړي. د پیښو شمیر ډیر زیات دی او لا هم بریدونه دواړو خواو ته دوام لري. ځکه موږ نشو کولی ټول جزئیات په دې ویډیو کې راونغاړو. نو راځئ لږ شاته وګورو. دې بریدونو کې د امریکا ګډون خورا لانجمن بلل کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټروت سوشل کې ولیکل چې زموږ هدف دا دی چې د امریکا خلک خوندي کړو. د هغوی نږدې ګواښونو له منځه وړلو سره چې د ایران رژیم د دوی ګواښونکي کړنې په مستقیم ډول د متحده ایالاتو زموږ پوځیانو، زموږ بهرنیو پوځي اډو او زموږ متحدینو ته خطر پیښوي. دا استدلال د داسې جګړې لپاره کارول کېږي چې ګواکې حتمي او اړینه ده. یعنې داسې انګېرل کېږي چې له سمندر هاخوا یو برید نږدې و، نو امریکا اړ شو چې مخکینی برید وکړي. خو دا روښانه نه ده چې د ایران کوم فعالیتونه په مستقیم ډول د امریکا لپاره خطر وو. ایران ښایي لا کلونه لرې و چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. امریکا د خپلو استخباراتي ارزونو له مخې د ایران بلاستیک توغندي تر ډېره شاوخوا 3000 کیلومتره واټن وهلی شي. دا د ګاونډیو هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ کېدی شي، خو امریکا ته مستقیم ګواښ نه ګڼل کېږي. ځینې شنونکي وایي چې ښایي پر ایران برید ځکه شوی وي چې هغه مهال یو کمزوری حالت کې و او دا برید د احتیاطي یا مخنیوي اقدام په توګه ترسره شوی وي. که داسې وي نو دا به د انتخاب جګړه وبلل شي، نه اړینه جګړه. د نړیوال قانون له مخې د انتخاب جګړه غیر قانوني بلل کېدی شي. همدارنګه دا بحث هم روان دی چې آیا دا برید د امریکا د اساسي قانون خلاف و که نه. ټرمپ جګړه د کانګرس له رسمي اجازې پرته پیل کړه. په امریکا او د نړۍ په ځینو نورو برخو کې لاریونونه پیل شول. ځینې د ایران د حکومت پر ضد وو او ځینې د امریکا د جګړې د ښکېلتیا پر ضد. د تیلو بیې په چټکۍ سره لوړې شوې. کارپوهان خبرداری ورکوي چې د سټریټ اف هرمز د بندېدو له امله ښایي نړۍ د انرژۍ له لوی بحران سره مخ شي. په ایران کې ځینې خلک د علي خامنه د مړینې جشن لمانځي، خو نور خلک پرې غمجن دي.